وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الله تعالی مغزات چې د اسمونه یې بنازل کړي دي بیا میش په هغه سره د هر شي غیاګانې روښلې دي بیا میش له هغه غیاګانې څخه شنکی روښلې دي چې لدې شنکې نمیش په یو بل دونې روبوسي او لکه جرې څخه د هغې د کڅوړې نه نږدې وږي او د انګیرې بوغینه او زیتون او انار چې د یو بل سره څه مشابه وي او څه مشابه نه وي تاسې د هغې میوې ته وکسئ کله چې میوه ونیسي او د هغې پخولي ته بېشکه په دې کې خامخا د هغه قوم د پوره نقش دي چې ایمون لري. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. دی الله تعالی سره پیرون شریکون جوړ کړي دي حال دا چې هغه الله تعالی دوی پیدا کړي دي او دوی بلا پوهه د هغه الله تعالی د پورا زامن او لڼه د ځون رو پیدا کړي هغه الله تعالی لرا پوکیدو او هغه الله تعالی د هغه خبر نه ډیر وچتای چې دی بیانوي.